وی مخیراوانو بابا ما مدفن کوا ما دی زنگل کی پریدوا ما پدی دشت و بیابان بانی پریدوا زما دخلین ببیا دا بابا آواز وانوری زما دخلین ببیا دا مور آواز وانوری اے بابا جان ما پریدوا ملاکا محترمہ دا زنانو دا حقوق و خیال ساتی دا خویندو لپزمکو کی حق ورکی لونو لجی کم دے پزمکو کی حق ورکی پی جدارونو کی والی حق ورکی دا دی تپوس کے ان کے ذات گورے اللہ دے دا دی پختن کے ان کے ذات سوک دے نو زنانو حقوق بارکی دا اللہ نہ اویرے گئی دا اللہ نہ یرا پکار دا عرض میں راکو محمد رسول اللہ دا فرمائی دا دوانو جہانو سردار دا فرمائی چی زبرارم دی لور برا سر لوبے اکڑی یورز دمکی سرداران ربانی پوشول راتی ویل اوری دلی می دی چی لور دی لویا کڑے دا لور دی غٹا کڑے دا دا قانون دی خلاف ورزی کڑے دا دا اصول و دا قواعد و ضوابط دی خلاف ورزی کڑے دا اہل مکہ با تاپرین دی اہل مکہ با تاپرین دی قواعد و ضوابط و خلاف ورزی دی کڑے دا ویدہ اللہ حبیبہ نور کل جبر عالم چی کل بر عالم دا بزما دی سنی تر عالم بور سر لوبے اکڑے دے بما سر لوبے اکڑے اید اللہ حبیبہ ننچ سنی لر عالم دا سنی نے جدا کڑلا دا اللہ محبوبہ مخبل زان تپرے نخوضا شپت رشول سباشو بی بی تمیویل بی بی دلی لور دا پارا کپڑے برابر کا سر سنے برابر کا ننے دا ماماگانو کورت سیل سپاٹے دا پارا بوزما مسند دارامی جل نمبر 1 دا حدیث را نقل کرے دے جناب رسول اللہ دا فرمائی دا اللہ حبیبہ مور لگے دا سر سنے والا تیار کلا جامی والا برابر کے دزل ٹکڑی ما سر رسط کلا دا اللہ حبیب آرام وستا نو وعد البنات میرا وستا چی کمزے کی جوندے لون دپن کولے کی گی علتا میرا وستا وعد البنات اللہ تعالیٰ اتا سے حرمین شریفین لبوزی بابی عبدالعزیز بانی چی سڑے روزی او شیرائی 60 طرف تا سڑے زی دا غزے اس موجود ہے لگے نے صرف یو دیوال تاو کڑے دے 2014 کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجن عرب دیر زیاد توری عرب نما تپوسو گو چی دا زین خو دا حرم شریف بخوا کے پا بلڈنگون کی شمار شول چاہ جی کم دے حرم شریف کی داخل شو سبانے لوئی لوئی جی کم دے اوٹلون سا شول دی زین دیوال چا پیر کڑے دا ہوٹل کی نہ رولی سوالی میدا ولی غیرت ہوئی سو پیرے دا زیرہ کنستے دی سو پیرے دا زیرہ کنستے دی خوچی کل دا زیرہ اوکنی دیکھ دنن چکم دے وینی روزی وینی اینی تن عرب یریدی لیدی زیرہ دیل گوٹی نولن دیوالی تی لگیر چا پیرے وعد البنات فرمائی اقضیت میرا وصلہ دا اللہ حبیب زیمی کنسل شورو کل فرمائی دا اللہ حبیب زیمی کنسل شروع کل دارا تناس دوار دا اللہ حبیب زیکنما زد عغین خاور رابار کوما دا پری ما شموڑو وڑو لاسونو بانے لگیا دا خاور رانا اخوا کئی سنچے دا ما شمانو مزاج دے زکنستل کوما داران لری کول کئی زکنستل کوم داران لری کول کئی اے دا اللہ حبیب چیزے میں کل اکنستون ندامی دوانو مٹن اونی والا عبراتو قدل بابا جان ماتب میں مور پٹے پٹے خبری کولی چی دا خلق جوندے لون دفن کئی جوڑ آغا خبر نن رشتیا کی گئی امائی جی بچی آغا خبر رشتیا کی گئی وی مخیراوانو بابا ما مدفن کوا ما دی زنگل کی پریدوا ما پدی دشتو بیابان بانی پریدوا زما دخلین ببیا دا بابا آواز وانوری زما دخلین ببیا دا مور آواز وانوری اے بابا جان ما پریدوا ستا پچوکت بانی ببیا قدم کی ندما بیا بستا کسیل در نشم بابا ما مدفن کوا بابا ما بانی خاور ماڑوا اے دا اللہ حبیب دے دا خبر کولے مارا واغستو لاندی میں گزار اکڑا حدیث کی رازی مسند دارامی لکی آخر خبر راتا اکڑا پر آخر خبر دا محمد رسول اللہ دستر کو گخ کے روانش وی آخر خبر راتا دا اکڑا
چې و بابا مرګ لدی راوستما نو دومره خو به دې راته ویلی وی چې مرګ لدی بوزما نو ما به د مور د مخ دیدار اخرې دیدار کړی وی چې بیا به مور مینما نو د مور د مخ دیدار به مې اخرې کړی وی د الله حبیبه ما به خاورې اړولې دی به اواز کو بابا څه ګناه مې کړې ده ای بابا جان څه ګناه مې کړې ده ای بابا جان څه ګناه مې کړې ده د الله حبیبه د الله محبوبه د دې دا اواز په خاورو کې دننه دفن شو او زه دننه روان شوما کور ترالم کور ترانلوتما حدیث کې خدا لفظ نشته زه ویم حدیث کې دا نشته دی زه ویم چې کله دا پلار دې کور ترانلوتي او مور به ولاړه چې زما د زړه ټوکړه را روانه ده زما د زړه قطره را روانه او دا پلار دې کور ترانلوتي او دې بیبي خپل خاوند ته کتلي او دا بچه ورسره نه دی نشانې دې مور به کوم نارې کړې نه جانې دې مور به کومه چغه واړي چې الله زما د زړه ټوکړه څه شول زما د زړه قطره کم خوا لاړه زما د اتلسو کالو امیدونه او تمناګانې هغه کم په کم سوچ لاړې په کم فکر لاړې په کم تهذیب لاړې په کم کلچر باندې لاړې د الله حبیبه د الله محبوبه شپه شوله مسند دارمی لیکي د الله حبیب شپه شوه په خوب باندې ورالم چې په خوب باندې ورالم ګورما دقه لور مې را روانه ده په خوب کې مال راله زه درې ګریوانه داسې ونیولم بابا تا په ما خاورې اړولې دي بابا تا زه قتل کړی ما ای بابا راځه زه دې خپل الله له بوزما په څه ګناه باندې دې قتل کړم په څه ګناه دې په ما باندې خاورې اړولې دي د الله حبیبه چې اوده کېږما په خوب باندې ورځما د الله حبیبه دا را روانې ای د الله محبوبه ما به الله معاف کړي او که نه ما ته به ستا الله د در نه معافي میلاو شي او که نه د دواړو سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل اے زما صحابی عظیم گناہ دے کړه دا لوی گناہ دے کړه دا والاسلام يهدم ما كان قبله اسلام هغه ارس میټاو کړ اسلام هغه ارس ختم کړ چې تا کم پکو پر کې کړه دے رب کائنات ته دا گناہ هم معاف کړه دا بس چې قران راغی اسلام راغی دین راغی خور لخور حق میلاو شو ترور ته د ترور حق میلاو شو مور ته د مور حق میلاو شو ورېرې ته د ورېرې حق میلاو شو فرضي ته د فرضي حق میلاو شو د الله په ذات قسم دا نو دا چې مونږ ته وښودل څه راته وښودل اسلام راته وښودل دا راته قرآن وښودل نو هغه خور چې زما اواز اوري زما आवाज په اورېدو باندې هغه خور ته ویم خورې تاله عزت چې کوم دی عیسیت نه دی درکړی تاله عزت چې کوم دی انګریزیت نه دی درکړی تاله عزت چې کوم دی د انګریزي سبق نه دی درکړی تاله عزت چې کوم دی د پیسې وایس نه دی درکړی تاله عزت چې کوم دی کیمستري او بیولوژي او فزیکس نه دی درکړی تاله عزت چې کوم دی د انګریز تهذیب او تمدن نه دی درکړی تاله عزت چې کوم دی د انګریز کلچر نه دی درکړی مورې خورې د اسلام نه علاوه بل لار ما اپناوه د قرآن علاوه بل کتاب ما اپناوه د محمد رسول الله د بیبیان ازواج مطهرات علاوه د بل بیبي تهذیب او تمدن او کلچر ځان سره ما اخلا سوچ او اخلاق فکر د اسلام والا هغه مور ته نن پیغام ورکوم هغه پلار ته نن پیغام ورکوم چې یو پلار لګي د خپل لور د پاره جامې راوړي یو مور لګي د خپل ځان او د خپل لور د پاره یا د خپل خاندان د زنانو د پاره جامې راوړي او په دې کې سیپون لوپټه راوړي شیشه پکې راوړي سیپون لوپټه چې پاره کې اختخکاری چې پاره کې اختخکاری نو چې د سیپون په لوپټه کې اختخکاری چې د کمی زنانه اختخکاری په هغه زنانه باندې د الله قهر او غضب وريږي هغه د الله تعالی د رحمت نه لري هغه د الله د رحمت نه لري چې په کوم زنانه اختخکاری په هغې باندې د الله قهر او غضب ورېږي نو چې د کوم زنانه اختخکاری نو په هغې باندې د الله قهر او غضب ورېږي که دا جامې وله پلار راوړې نو په دې ګناه کې ورسره پلار شریک دی که دا جامې وله د خاوند نه وړي
په دې ګناه کې سره دا خاوند شریک دی که دا جامې ولې دې مور راوړي په دې ګناه کې سره دا مور شریکه ده که دا جامې ولې چې کم دی په دې کور کې خاندان والا راوړي دا خاندان پکې شریک دی او که په دې ګناه باندې پلار چپ دی نو دا پلار په دې ګناه کې شامل دی که په دې ګناه باندې دا مور چپ ده نو دا مور په دې ګناه کې شامله ده که په دې ګناه باندې دا خاوند چپ دی په دې ګناه کې سره دا خاوند شامل دی که په دې ګناه کې دا رور چپ دی خپل خور د پاره نو دا رور سره په دې ګناه کې شامل حال دی